په موجوده دور کې په فتنو کې یو معروفه فتنه هغه د انکار حدیث ده او دا ما په ځان فرض کړې ده انشاءالله تعالی چې د مرګ تر اخري سلګۍ پورې به د خپل خوږ نبي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه دفاع کوو. صحیح ده که نه انشاءالله تعالی؟ ولې موږ ته ویلی کېږي اهل الحدیث؟ یو مشهور منکر حدیثو هغه یو ځل ما ته وایي ته زموږ نه ولې نه قلاریږې؟ دا خپله خوله دې ولې نه بندې زموږ نه؟ ما ورته وویلې چې ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، زه خو ویم فرنګي فتنه د انګریزانو فرقه. نو که ته د فرنګي شاګردې یا د انګریزانو تابعداري نو زه خو هغه یادوم او زه ستا غوندې کسانو موږ نوم نه یادو، دومره وزګار نه یو، نه ته دومره اهم سړی او نه دومره لوی سړی او نه دومره علمي شخصیت چې زه به ستا نوم یادوم. ستا د نیکونو کتابونه چې کوم تا پړاو کړي موږ هغه نیکه نوم یادو، هغه چې د انګریزانو سره کلکټر پاتې شوی و، د انګریزانو تنخواګانې خوړلې، موږ د هغې تذکره کوو ځکه تا د هغه لټریچر کتلی دی. بیا دا سیلونه چې نن په تا کې چا اچولي او ټغیي موږ د هغه کسانو تذکره کوو. ته خو یو وړوکی غوندې شی یو آله یې آله چې د بل څوک استعمالوي، ریموټ یې د بل چا سره وي، هغې برکۍ او ښکته کوي، مخکې وروسته یې بوزي او راولي. موږ د اصل کسان هغه زموږ هدف دی. که ته د هغوی ایجنټ یې، ته د هغوی شاګرد یې، انګریزانو چې زما د نبي سنت د دې معاشرې نه ختمول غوښته او د دې فتنې بنیاد یې کېښوده، که ته یې علاکارې صفا ووایه بیا ته منافقت مه کوه، ووایه چې د فلاني انګریز د شاګرد کتاب مې کتلی دی، دا زه چې څه وایم دا د الله د کتاب نه خلاف دي او دا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه خلاف دي. صفای وایا. هلته الله رب العالمین فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. الله رب العالمین فرمایي پس ولې یریږي هغه کسان یخالفون عن امره چې مخالفت کوي زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د طریقې نه. امام ابن کثیر معنا کوي امر نه مراد څه دی؟ د نبي صلی الله علیه وسلم سنت، منهاج، طریقه د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د هغه یو طریقه نقل شوې ده او هغه دې پرېښودله. یخالفون عن امره د نبي خلاف کوي. د څه نه دې ویریږي؟ ان تصیبهم فتنه چې وبرسېږي دوی ته فتنه او یصیبهم عذاب علیم یا به ورسېږي دوی ته دردناک عذاب. سورې نساء کې وفرمایل نولیه ما تولی، موږ دې واړو هغه طرف ته چې دی واوړېده. سورت نور کې وایي هغه چې واوړېد هغه فتنه کې واقع شو، الله وایي په فتنه کې مې واقع کړي، داسې مې واړولې. په هغه شبهاتو کې چې دوی لګېدلی دا ساده مسلمانان پې دوکه کوي. یو شبهه دا هم ده چې یاره دا مسجد او مساجد څه د دې نوم خو په قرآن کې راغلی دی، خو دا مدرسه پکې په کوم ځای کې وایي هغه مدرسه کوم ځای کې راغلې ده؟ موږ وایو که چېرته تا د خپل نبي صلی الله علیه وسلم سره محبت وي او ایمان دې پرې راوړی وی او د الله د نبي رسالت دې منلی وی، تا ته به ما په مکه کې مدرسه ښودلی وی او تا ته ما په مدینه کې مدرسه ښودلی وی. په مکه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه دار ارقمو زما د عوامو ورونو ته هم پته ده، زما د ساده ساده خویندو ته هم پته ده. چا چې ساده د سیرت کوم کیسټ اورېدلی هغه مطالعه هم نشي کولی، خو که د کوم عالم بیان یې اورېدلی زما خور هم په دې پوهېږي چې او زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په مکه کې په مسجد بند کړو. مسجد باندې خو بند شو که نه، مسجد حرام ته خو یې نه پرېښوده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونځ ته نه پرېښوده. نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم تحریک په کوم ځای کې چلو؟ په مدرسه کې چلو او هغه مدرسه د یو صحابي کور هغې ورته وقف کړو. هغه ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه او د هغه په کور کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او څومره وحي به چې راتله هلته به یې ملګرو ته د هغې درس کوو. دا څومره لوی لوی صحابه چې ګورئ، دا عشره مبشره او دا لوی السابقون الاولون صحابه چې دي دوی اکثرو په دغه مدرسه کې ایمان راوړی دی، د دغه مدرسې درس ته حاضر شوي دي. هلته یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ایمان او اسلام باندې بیعت کړی دی. زما نبي صلی الله علیه وسلم د دې اسلام د دعوت تحریک د مدرسې نه کړی و. هغه چې د صفا غونډۍ په خوا کې د دې صحابي کور و، هلته به یې درس تدریس کوو او د هغه درس تدریس نه دا تحریک را روان دی. او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وفرمایلو، اول مسجد قبا، هغې نه بعد بیا مسجد نبوي تعمیر شو. مسجد نبوي کې مستقل مدرسه وه د صفه په نوم باندې. تاسو ولیدلي که نه دي ولیدلي؟ اصحاب الصفه
نوم هم چېرته اورېدلی که نه هم دی اورېدلی هغه صحابه چې خصوصي د طلب العلم دپاره یې ځانونه وقف کړي ټول عمر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نه د میدان والا په شان وعلیکم السلام وایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقل رب زدني علما. دا ملګری د سهار نه ناستي ستړي شوي به هم وي او علماء کرام هم همدغه شانته د سهار نه به بعضې راغلي او ستړي به هم وي او مصروفیات یې زیات وي. د ملګرو ماته د مدارسو د کردار په حوالې سره د یو څو خبرو دعوت راکړی. دا دور زما محترم ورونو د فتنو دور دی. اوس موږ په هره موقع که د واده موقع وي او که د جنازې موقع وي او که دغسې موقع وي که خطبه کوو او که درس کوو په یو ځای کې، نو د دې موجوده دور د فتنو تذکره خامخا کوو دې دپاره چې سبا الله رب العالمین موږ د دې مرۍ نه راونه نیسي او خلق باطل په جرأت بیانوي او موږ د الله حق دین ولې په جرأت سره بیان نه کړلی شو. خلق د الله د دین نه غلا کوي او زه غل ته غل ولې ونه ویلی شمه چې دا غل دی او دا آیت یا دی حدیث کې د خیانت وکړو دی ظالم. دا ظالم خلکو ته ور په ګوته کول پکار دی. په موجوده دور کې په فتنو کې یو معروفه فتنه هغه د انکار حدیث ده او دا ما په ځان فرض کړې ده انشاءالله تعالی چې د مرګ تر اخري سلګۍ پورې به د خپل خوږ نبي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکه دفاع کوو. صحیح ده که نه انشاءالله تعالی. ولې موږ ته ویلی کېږي اهل الحدیث. یو مشهور منکر حدیثو هغه یو ځل ما ته وایي ته زموږ نه ولې نه قلاریږې، دا خپله خوله دې ولې نه بندې زموږ نه. ما ورته وویلې چې ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، زه خو ویم فرنګي فتنه د انګریزانو فرقه. نو که ته د فرنګي شاګردې یا د انګریزانو تابعداري نو زه خو هغه یادومه او زه ستا غوندې کسانو موږ نوم نه یادو، دومره وزګار نه یو، نه ته دومره اهم سړی او نه دومره لوی سړی او نه دومره علمي شخصیت چې زه به ستا نوم یادوم. ستا د نیکونو کتابونه چې کوم تا پړاو کړي موږ هغه نیکه نوم یادو. هغه چې د انګریزانو سره کلکټر پاتې شوی و، د انګریزانو تنخواګانې خوړلې، موږ د هغې تذکره کوو ځکه تا د هغه لټریچر کتلی دی. بیا دا سیلونه چې نن په تا کې چا اچولي او ټغري دي موږ د هغه کسانو تذکره کوو. ته خو یو وړوکی غوندې شی یو آله یې آله چې د بل څوک استعمالوي، ریموټ یې د بل چا سره وي، هغه یې برکۍ او ښکته کوي، مخکې وروسته یې بوزي او راولي. موږ اصل کسان هغه زموږ هدف دی. که ته د هغوی ایجنټ یې، ته د هغوی شاګرد یې. انګریزانو چې زما د نبي سنت د دې معاشرې نه ختمول غوښته او د دې فتنې بنیاد یې کېښوده، که ته یې علاکارې صفا ووایه بیا ته منافقت مه کوه. ووایه چې د فلاني انګریز د شاګرد کتاب مې کتلی دی، دا زه چې څه وایم دا د الله د کتاب نه خلاف دي او دا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه خلاف دي. صفا یې وایه. په هغه شبهاتو کې چې دوی لګېلی دا ساده مسلمانان پې دوکه کوي. یو شبهه دام ده چې یاره دا مسجد او مساجد څه د دې نوم خو په قرآن کې راغلی دی، خو دا مدرسه پکې په کوم ځای کې وایي هغه مدرسه کوم ځای کې راغلی ده. موږ وایو که چېرته تا د خپل نبي صلی الله علیه وسلم سره محبت وي او ایمان دې پرې راوړی وی او د الله د نبي رسالت دې منلی وی، تا ته به ما په مکه کې مدرسه ښودلی وی او تا ته ما په مدینه کې مدرسه ښودلی وی. په مکه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه دار ارقمو زما د عوام ورونو ته هم پته ده، زما د ساده ساده خویندو ته هم پته ده. چا چې ساده د سیرت کوم کیسټ اورېدلی هغه مطالعه هم نشي کولی، خو د کوم عالم بیان یې اورېدلی زما خور هم په دې پوهېږي چې او زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په مکه کې په مسجد بند کړو. مسجد باندې خو بند شو که نه، مسجد حرام ته خو یې نه پرېښوده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونځ ته نه پرېښوده. نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم تحریک په کوم ځای کې چلو؟ په مدرسه کې چلو. او هغه مدرسه د یو صحابي کور و هغې ورته وقف کړو. هغه ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه او د هغه په کور کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او څومره وحي به چې راتله هلته به یې ملګرو ته د هغې درس کوو. دا څومره لوی لوی صحابه چې ګورئ
دا عشره مبشره او دا لوی السابقون الاولون صحابه چې دي دی اکثر په دغه مدرسه کې ایمان راوړی دی د دغه مدرسې درس ته حاضر شوي دي هلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ایمان او اسلام باندې بیعت کړی دی زما نبی صلی الله علیه وسلم د دې اسلام د دعوت تحریک د مدرسې نه کړی و هغه چې د صفا غونډۍ په خوا کې د دې صحابي کور و هلته به درس تدریس کوو او د هغه درس تدریس نه دا تحریک را روان دی او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وفرمایلو اول مسجد قبا هغې نه بعد بیا مسجد نبوي تعمیر شو مسجد نبوي کې مستقل مدرسه وه د صفه په نوم باندې تاسو اورېدلي که نه هم دي اورېدلي اصحاب الصفه نوم هم چېرته اورېدلی که نه هم دی اورېدلی هغه صحابه چې خصوصي د طلب العلم دپاره یې ځانونه وقف کړي ټول عمر دغه صفه د نبي صلی الله علیه وسلم مدرسه وه دغه اصحاب الصفه چې په هغې کې مشهور طالب العلم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې په کافرو سخت بد لګېږي د ده دا نوم په کافرو سخت بد لګېږي د انګریزانو د پیجنټانو د ده نوم سخت بد لګېږي د شیعګانو ډېر زیات بد شي ابو هریره رضی الله عنه دې باندې یو کتاب لیکلی د هغه بدنامي ډېره زیاته کړې کنځلې دا یې خو دین هم ټول کنځلې دي د هغې د دین نه خو د کربلا د دروغو قصه وباسه او دا متعت دې وباسه او دغه رنګه دا د اهل بیتو د دروغو قصې دې وباسه منځ کې هېڅ هم نشته خو سواړو دین نه دی نو یو په هغوی د دې ابو هریره رضی الله عنه دا نوم سخت بد لګېږي ډېر سپک کنځل ورته کوي څنګه چې خلفای راشدینو نورو ته کوي د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته امهات المؤمنین رضی الله عنهن څنګه چې د هغوی توهین کوي دغه شان پې ابو هریره رضی الله عنه ډېر بد لګېږي د هغې وجه دا ده چې هغه د خوږ نبي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث هغې را جمع کړي دي د صحابه کرامو رضی الله عنهم هغه مناقب هغې را نقل کړي دي او په دې خو د صحابو نوم بد لګېږي بل منکرین حدیث دي پرویزي فرقه چې کوم په دې بر صغیر پاک و هند کې د دې بنیاد انګریزانو ایښی و د انګریزانو یو ریټایرډ کلکټر و غلام احمد پرویز دا فتنه د چا نه واخیستله دا ګولډ زهر په نوم یو یهودي دی هغه د مسلمانانو په بعضې یونیورسټو کې تعلیم حاصل کړلو او هغه اسلامي علوم هغې حاصلول وغوښته هغه یهودي خو په تاریخ کې ته وګورئ اسلام خو یې نه دی راوړی نو دا د څه دپاره د د اسلام سټډي کوو او د اسلام د علوم د څه دپاره کول ځکه چې سړی خو اسلام دې دپاره ګوري چې ورته راشي که نه مسلمان شي کلمه ووایي نو خو همغه شان کافر یهودي پاتې شو مقصد یې څه فکري ټارګټ د مسلمانانو دین تباه کول او مسلمانان په دې خپل دین کې د شکوک او شبهاتو ښکار کول هغه انسان چې کله اسلام سټډي کو په دې خو پوه شو چې په قرآن کریم کې تحریف ناممکن دی قرآن کریم کې خو تحریف نه کېږي هغې وجه دا ده چې د دې نابالغو بچو په یادو یاد کړی د مسلمانانو شیخ القرآن به شیخ الحدیث به لوی استاذ به زمونږ جماعت ته به مخکې شوی شاته ورپسې یو نابالغه شاګرد ولاړي یو عام ملګری به ولاړي او چې په آیت کې خطا شي شیخ صاحب له فتحه ورکړي چې رجي دا آیت داسې نه دی داسې دی نو په قرآن کریم کې خو ګوتې نه شو والی دا مسلمانان دې قرآن کریم باندې چې کوم عمل دی هغه عمل ورته نبي ښودلی او د نبي عمل په حدیث کې دی دی چې دا څومره عملي ژوند جوړ دی د اسلام مطابق دا ټول کمال اصل کې دا حدیث دی چې دا د قرآن باندې عمل ته برابر کړی دی په دې کتاب چې دا کتاب قرآن کریم دی ولولي نو عمل به پې څنګه کوي احکام د هغې تفصیلات چېرته دي په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي که ته دا غواړې چې په دې قرآن عمل وکړم دا قرآن تا یو شخصیت ښیي چې په دې قرآن به عمل څنګه کې د چا په شان به کې لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه قرآن باندې عمل غواړي د الله په دې کتاب عمل غواړي د الله رب العالمین د دې کتاب مطابق ځان جوړول غواړي نو نمونه شته که نه هغه نمونه دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه نمونه ده هغې ته وګورئ د هغې مطابق اعمال وکړئ ځکه بل ځکه الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ای ایمان والاو د الله خبره ومنئ اطاعت په امر او قول کې وي او د الله خبرې قرآن دی بیا ورپسې وایي د رسول خبره ومنئ د رسول خبرې قرآن کې نشته چېرته دي څنګه غلی ناست زما په خبر نه پوهېږي اواز نه راځي په حدیثو کې دا چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې صحابي وایي
چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا ما داسې ولید چې دا عملي کو دا عملي کو داسې کول دا ټولې اداګانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په حدیثو کې را نقل دي. نو قرآن کریم باندې عمل بغیر د حدیث نه کېدو نه نو دوی راولګېده په دې سوچ کو یهودو چې اصل دا مسلمان چې دی عملي ژوند ته تیار کړی په دې قرآن عمل چې دی په حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم کې دی. نو د دې حدیث په باره کې دا په شک او شبهه کې واچوه، دې کې کنفیوز کا، په دې خپل نبي بدګمانه کا. تاسو به دې ته حیران یئ، یعنې دې وخت کې تاسو وګورئ چې یو منکر حدیث پرویزي فرقې والا ته وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پورې خاندي، خو خپل د دوی د فتنې چې کوم کس یو هغه د قرآن یو آیت اسې ووایي په خوله او نیمه ګنټه ورسره خپل بکواس کوي. دا بکواس نه ده، دا د قرآن تفسیر ګڼي، خو دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تفسیر نه ګڼي. د کې ایمان شته، د کې ایمان د کوم ځای نه دی چې دی دا خپل کس ورته کومې بګتې وایي یاره په قرآن ډېر پوهه دی، ناشنا تشریح وکړله وایي، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کومه تشریح نقل ده هغې ته زړه تنګ دی، هغې بده لګېږي نعوذ بالله، د هغې نه په خپله اړوډېدلی دی، نور خلک هم ترې اړوي. او الله رب العالمین فرمایي څوک چې زما د رسول د لارې نه اوړي زه یې په خپله اړوم، دا یې سزا ده چې اړوم یې بیا. الله رب العالمین چاته محتاج خو نه دی. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الله رب العالمین سے فرمائی ومن یشاقق الرسول، دا نه وایي چې ومن یشاقق القرآن، نه نه، دې قرآن باندې عمل رسول کړی، هغه موږ ته ښودلی دی، ځکه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. چا چې د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلاف وکړلو، د دې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم قول او فعل چې په حدیث کې نقل دی صحابه کرامو موږ ته را رسولی، دا حجت نه ماني، د هغې خلاف روان دی. من بعد ما تبین له الهدى، پس د دې نه چې دته هدایت واضح شو چې د نبي لاره مې دغه ده، زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم قول او فعل دا دی، او بیا د دې باوجود دی دا لاره پرېږدي. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، او دی روانېږي د مؤمنانو د لارې نه په غیر بله لاره باندې. دا آیت چې په کوم وخت کې نازلېږي دې وخت کې مؤمنان څوک دي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم، صحابه کرام رضی الله عنهم د چا تابعداري کوي؟ نمونه څوک د مخې ته؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دغه صحابه کرامو منهج او لاره پرېږدي. ويتبع غیر سبیل المؤمنین، الله فرمایي ولې زما دا دین تا ته محتاج دی چې ته به زما د نبي دومره سپک به ورته ګوري د هغه سنت او حدیث ته، او د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا منهج در باندې دومره بد لګي چې ابو هريره رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جابر رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بل صحابي بل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ته د هغه رسول خلاف کې بدبخته ظالمه، او د دې صحابي چې دا کوم حدیث نقل کړی دی دې سره د دشمني او بغض دی. الله فرمایي نوله ما تولى، موږ یې واړه هغه طرف ته چې دی اوړي، د دې حق دین نه اړوم، د الله د کتاب نه اړوم، د ایمان نه اړوم، د اسلام نه اړوم، زما دین اړو ته محتاج نه دی. او چې کله دې پاټلۍ نه ګاډی ودنګېده بس ودنګېده. الله رب العالمین فرمایي زه دې بیا اړوم، زه دې د ګمراهۍ په لاره ور روانوم. نوله ما تولى، ښه چې دا واورېد نو بیا به چېرته ځي؟ الله فرمایي ونسله جهنم، په دې جهنم کې ور ټومبمه، ځکه دا جهنم لایق دی چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او حدیث په ده دومره بد لګي او د هغه سره مخالفت کوي، او دا صحابي چې کوم منهج را نقل کړی قال رسول الله وایي، او د هغې مؤمنانو کومه لاره ده هغه د صحابو لاره د پرېښود د دې بدبخته انسان چې صحابه کرام په وخت کې د الله کتاب او د نبي صلی الله علیه وسلم سنت او حدیثو هغې ته دی بد ګوري. الله فرمایي ونسله جهنم، جهنم ته ور داخلو. وساءت مصیرا، او ډېر بد ځای دی د ورګرځېدلو دا جهنم. سورة نور کې الله رب العالمین فرمایي په هغه ایتونو کې چې د منافقانو او د مؤمنانو تقابل روان دی، هلته الله رب العالمین فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم. الله رب العالمین فرمایي پس ولې یریږي هغه کسان
یخالفون عن امره چې مخالفت کوي زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې نه. امام ابن کثیر معنا کوي امر نه مراد څه دی؟ د نبی صلی الله علیه وسلم سنت، منهاج، طریقه د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د هغه یو طریقه نقل شوې ده او هغه دې پرېښودله. یخالفون عن امره، د نبي خلاف کوي. د څه نه دې ویریږي؟ ان تصیبهم فتنه، چې وبرسېږي دوی ته فتنه، او یصیبهم عذاب علیم، یا به ورسېږي دوی ته دردناک عذاب. سوره نساء کې وفرمایل نولیه ما تولی، موږ به واړو هغه طرف ته چې دی واوړېدو. سورت نور کې وایي هغه چې واوړېد هغه فتنه کې واقع شو، الله په فتنه کې مې واقع کړي، داسې مې واړولې، د فتنې ښکار شولې. هلته فرمایلي ونصلیه جهنم، جهنم ته داخلومه. سورت نور کې وایي اسې نه داخلوم، څه چکر له به نه ځي. الله فرمایي دته به عذاب علیم، دردناک عذاب ورکوم. د دې نه دې ویریږي دا انسان. زما محترم ورونو، غرض مې دا دی زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د دې مبارک عمل چې دا مدارس دي او دا نن زمونږ ورونه او خویندې په هغې کې علم حاصلوي، د دې بنیاد زما او ستا خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ایښی. او نن منکر حدیث هم د مدرسې نه په سر درد دی، د ټرمپ صاحب هم د مدرسې نه په سر درد دی، د ټولو کافرو د یورپ چې څومره انجیوز دي د هغوی د مدرسې نه په سر درد دی. تاسو داسې انجیو ما ته وښایئ که نه چې هغه راغلي او هغه یو مدرسې ته ودرېدلي چې تاسو له موږ ډېر ښکلې بلډینګ جوړو او تاسو له موږ د 11 یا 20 استادانو تنخوا درکوو، شا وایي دا کار نور هم مخ په وړاندې بوځئ. داسې مې کله لیدلي دي؟ هغه ستا دا چې کوم دا سرکاري ګورنمنټ سکولونه دي، کالجونه، یونیورسټۍ دي او پای کې څه ناڅه اسلامي لټریچر دی او نصاب کې شامل دی، هغه کې لګیا دی وباسي. دا چې ته IMF موږ له دومره قرضه راکړه ډېر په فخر یې ووایي، سوال هم کوه او بیا فخرونه هم کوه، عجیبه خبره. دې ته هغه مست ملنګان وایي، مست ملنګان دي زموږ قرانان. ته سړی داسې ورکوي دا چې فنډو ته منظور کړي او ایشو شي د IMF نه، هغه ورته پوره لیسټ کې دي چې دا کار به کې، دا به کې، مدارس به کنټرولوئ، مذهبي جماعتونه به کنټرولوئ، علما به کنټرولوئ، ستاسو ملک کې دا چل کېږي او دا چل کېږي. شیخ عبدالحمید صاحب ورته یادوي دا وګوره دا خلکو ته وایي چې داسې جامې ما اچوئ ښځو ته، دا وګوره دا د ښځو د ازادۍ خلاف دی. دا شیخ عبدالحمید صاحب په کامبټ کې ناست دی او داسې تقرونه کوي، سوشل میډیا باندې د ده یو کلیپ په هغوی اور بلوي. تاسو ته څه پته ده؟ دا خو تاسو دلته دینداره خلک یئ، قرآن او حدیث باندې مین یئ، د ده خبرې خو تاسو له خوند درکوي. دا خو چې هغه بل مجلس ته راشي بیا به راته پته ولګي چې هغې له مزه ورکوي که نه. قسم په الله چې د هغې په سرونو درد دی چې دا کومې مدرسې تیار کړی دا شیخ، دا علما کومو مدرسو تیار کړي دي چې دا د امت رایخوي بار بار، د دې نبي نه کټ کوي، د دې نبي سره مربوط ساتلي، د ده د حدیثو سنتو سره مربوط ساتلي دي. رور او خور ته وایي چې ګوره دغه لاره ده، دغه لاره ده، دا د نبي لاره ده. کافر خو د دې لاسه په سر درد دی. منکر حدیث، د یورپ انجیوز، ټرمپ، ټول کافر دا په یو صف کې ولاړ دي د اسلام په خلاف کې. موږ ورته وایو زموږ غم مه کوه چې زموږ غم کې لګیو، کلیپونه کې ځان دې ستړی کړلو، ډېر داسې خلک راغه او لاړل او دا دین قایم دی او قایم به تر قیامته پورې انشاءالله تعالی. د چا پلار دا نشي ختمولی، مزغو دې کار پرېښی دی، د خپل مزغو علاج دې وکړه. دا ابو جهل غوندې چودري ختم نه کړو دا دین چې هغه به د مکې فیصلې کولې. دا دین د عبدالله بن ابی په شان بدماش ختم نه کړلو چې 14 بیا سازشونه کول د نبي صلی الله علیه وسلم خلاف. دا دین د روم او فارس قوتونو ختم نه کړلو. د نن زمانې ټرمپ به لاسه ختم کي او تول کې حدیث به لاسه ختم کي چې ته د هغوی یو وړوکی غوندې شاګرد والی کار او خادم یې لګې نوکرې ته به څه ختم کي. دا دین چې ختم شه بیا به قیامت راځي، بیا به قیامت قایمیږي، بیا به د دنیا هم نه پاتې کېږي. بله ورځ یو کس مې اورېده چې راته کلیپ راولېږه، هلته پېښور کې هم شیخ عبدالحمید صاحب پروګرام له راغلی، هلته هم دې باندې ما خبره وکړله. وایي یاره دا خلک وایي چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي که نه، دې باندې دې خبرې مصطفی راوستلی لکه نبي وایي راکوزېږي به تا ته دې څه پریشاني ده. لکه دوی دا نه مني چې عیسی علیه السلام الله بره خېجولی دی او بیا به راکوزېږي قیامت نه مخکې. نو په دې خبرې ورته په سر یې درد دی، په سر خو حدیث ته درد دی که نه، خو هسې د خلکو د کنفیوز کولو دپاره. دا خو ډېرې زیاتې فرقې دي، ډېره ډلې دي زموږ د ملک کې وګوره، دنیا کې وګوره. د عیسی علیه السلام به لکه دا ټولې فرقې به پرې راغونډې شي، یو به مني او بله به نه مني. نو ما ورته 2 جوابه وکړه.
مال یو خدا دی چې هغه سر به زبردست توری چې څوک یې نه مني دا سر به ترې خراب اوبه وهي. ولې پریشان یې؟ اگر الله توره ورکړې که نه ته ولې پریشان یې چې تا الله ژوندی وساتي وغه راشي او ته ومه منه والله که دا سر دې په دې تنې پاتې شي. دویمه دا ده ما ورته ویلې ژوندی مثال یې واوره دا څومره فرقو علماو دا عوام چې ځي حرم ته ځي خلک که نه ځي عمرې او حج نه ځي که نه ځي څنګه چې الله د هغه حرم امام باندې راغونډ کړي سره دی چې د مختلفو نظریاتو د مختلفو فرقو مسلمانان دي خو چې څنګه د حرم په ځمکه خپه کېږدي هغه دا سعادت کړي چې د حرم په د امام پسې ودرېږم ټول یو شان په صف کې ولاړي حالانکې یو به د یو مسلکي بل به د بل مسلک بل به د بل مسلکي خو څنګه چې الله په دنیا کې ما او تا ته په پنځه منځونو کې راښیي چې په دې امام یې راجمع کړه نو ولې په عیسی علیه السلام یې نشي راجمع کولی الله رب العالمین به ټول مسلمانان راجمع کړي هغه منهج به د اتفاق وي هغه منهج به وحي وي قرآن او حدیث د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم منهج و هغه منهج به ټول مسلمانان به په هغې راغونډېږي. نو اصل کې خپله کنفیوز او خلک لګې کنفیوز کې مونږ نه کنفیوز کېږو الحمدلله دې خبرو ته ته کنفیوز یې ته ځان له خپل علاج وکړه. او زما محترم ورون دا مختلف فتن دي غرض مې دا دی دا څومره فتنې چې راغلي دي وس یا مخکې یا دې نه بعد راځي دا مدارس د دې فتنو په مقابل کې کلک ولاړ دي الحمدلله علی ذلک. د دې مدارسو د علما چې په ډېر معمولي غوندې تنخوا باندې دې کار کوي ځکه ما سره خپله مدرسه ده ما ته پته لګېږي چې هغه په ډېر معمولي ما 15 سال په پېښور کې په ښار کې 15 کاله ما خپل پرایویټ سکول چلولی ما سره پوره سټاف و چې معمولي غوندې به تنخوا لیټ شوله یا به معمولي غوندې څه مسله به راغله او کال به تېر شو تنخوا کې به اضافي مطالبه کوله نو ما به کتل ګروپ بندي به یې جوړه کړې وه راته شیخ صاحب ګروپ بندي به یې جوړه کړې وه چې لږ پریشانه کوي چې دا تنخوا راله سیوا کړي خو تاسو چېرته کتلي علما کرام چې دوی چېرته دا لالچ کړی بس هغه ګوري چې بس یو کتاب راله راکړه چې ویې مې او په هغه معمولي تنخوا الله رب العالمین ورته په هغې کې برکت اچوي او بس لګیا خدمت کوي. داسې وخت په موږ راغلی دی چې په موږ باندې د ټولو مشایخو باندې دا حالات راغلي د کال د یو مدرس د دوو د دریو د کال د 9 میاشتو 15 میاشتو تنخواګانې په موږ جمع شوي خو بیا هم هغه شیخ هغه عالم هغه مولوي صاحب ما ته مدرسه نه ده پرېښې چې نور مې راته دا کتاب در پرېښود او نور نه راځم دا بیکاټ یې نه دی کړی الحمدلله بس لګی غریب خپل دغه کوي چې بس بندوبست راله وکوي خو کتاب وی لګی مخلص دی د دې دین سره د الله رب العالمین د کتاب او د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مخلص دی ګوډې ماتې کړي دي دا خپله ذمهداري ادا کوي لګیا دی. نو ما ته دي زما هغه رونه هم تا نه راکوي رونه ورته زه کویم چې زموږ رونه دي خو چا غلط کړي دي دا چې کوم د الحاد د فتنې ښکار شوي دي کله پوسټونه کوي کله تنزیه جملې وایي کله په شعر کې وایي کله بغیر د شعر نه وایي او یاره مولا مونږ له سره کړه مولا خو مونږ داسې کړو مولا مونږ داسې کړو هلکه زه تا نه یو تپوس کومه مولا او عالم لاړلو مور پلار او دې کلي ولس دې دپاره ولېږلو چې دا شیخ صاحب به فارغ شي مونږ ته به خطبه کوي مونږ ته به درس تدریس کوي زمونږ بچي به ترې زده کړه کوي د هغې اصلاح به کېږي د لوفرۍ نه د چرسو نه د پوډرو نه د آیسو نه د جرمونو نه د کریمینل هغه حرکاتو نه به بچ کېږي دا کار علما کوي که نه کوي ټول وایي کوي که نه کوي خو خپل کار کوي دې له عالم خو دې له نه وتلی تا له به ریډیو جوړوي کم مولوي صاحب دې دپاره تللی تا له به ریډیو جوړوي کم مولوي صاحب دې دپاره تللی دی چې تا له به ګاډی جوړوي تا نه دا تپوس زما دی ستا نه دا تپوس زما دی ستا نه چې دا ستا دا یونیورسټۍ چې په اربونو فنډونه ورته منظورېږي په اربونو لکونه کروړونه نه یو یونیورسټۍ باندې اربونو روپۍ لګي او تا زما محترم وروره زما د علاقې نه یا زما د کور نه وځي او زه مې چې انجینیر صاحب خفه نه شي دلته مجلس کې انجینیران ناست توهین مې غرض نه دی یو جواب مې غرض دی تا ته کلی ولس عام قبیله کورنۍ ټول په دې نظر ګوري دا انجینیرنګ وایي تاسو ګاډي جوړ کړه ما ته ووایه شابه څومره اډوان دې جوړ کړه تاسو چې کوم دی موبایل یې جوړ کړل او ایجاد دې وکړه دا ما ته وښایه بس په دې تکړې دې مولا سره چې کوم لاس کې موبایل دی دا هم د جاپان نه راغلی دی کله وایي دا د امریکې نه راغلی دا ستا بې غیرتي ده چې زه د جاپان موبایل استعمالوم که ته غیرتي وې او تا کې کوالټي وې او ته قابل وې ما به ستا موبایل استعمالولی تی جوړ که زه اخلم زه د جاپان موبایل اډو اخلم د امریکې موبایل اډو اخلم ما دپاره هم ته ښایي ځکه په تا اربونو روپۍ خرچه شوې ده
په تا باندې زما بجټ تباه شو برباد شو زما ملک نیوالیان یې ستا د لاسه په تا خرچې شوي ته به انجینر شوی ته ماله یو موبایل نه شې جوړولی ته به ماله بله څه توله وکړې دا خو زما سوال دی دا خو زما ګیله ده ته الټه په ما راګرځې لګې دا به تا جوړولې دا ګاډي به تا جوړولې دا ټکنالوژي به تا مضبوطه کړې وې دا هر څه به ستا خپل وې زه به درنه خوشحاله وې زه به پردي څیز څه کومه څه مې کار دی چې پردي څیزونه یو کافر له یو غیر مسلم له فایده ورکوم همته ښایي ماله که نه غرض مې دا فضول شبهات دي دا بېځایه شبهات دي دا د کافرو پراپیګنډه ده یو پراپیګنډه وار دی دې وخت کې او دې وخت کې فکري غزوه چې ورته علما وایي دا په ډېر خطرناک طریقه باندې شروع ده دا پیجونه مونږ یو مجلس کې ناستو یو ډېر پوه ملګري مونږ ته یو عجیبه خبره وکړه داسې مختلف علما ناستو د پېښور د مختلفو هغه مکتب فکر علماو په مجلس کې یو پوه ملګري ویلې وایي زه تاسو ته یو عجیب انکشاف کوم په دې څیزونو کې ډېر ماهر و د سوشل میډیا په دې امورو کې و یاد وساتئ په دې فیسبوک کې په دې سوشل میډیا په دې یوټیوب وغیره کې داسې چینل شته چې نوم به پرې لیکلی القرآن نوم به پرې لیکلی دین اسلام نوم به پرې لیکلی د صحابي دی چې یو 20 پوسټه کوي د اسلام صحیح به کوي یو 20م پوسټ به داسې کوي چې ستا عقیده به تباه کوي بیا به یو 2 3 4 5 پوسټونه صحیح وکړي अब ته لایک کې ځان سره ضرور عمر کړی چې دا خشتونه دې شیر کیږي بیا په شپږم بیا یو داسې یو بندر باندې راخطا کی چې ستا عقیده او ایمان او دین تباه او برباد کې ته په ځان نه پوهېږي ورو دې هغه ذهن خرابوي لګوي دې ته برین واشنګ وایي دې باندې ډېر په غټه سطحه کار کېږي زما محترم ورونو او په دې هغه قسم وخوړلو چې په الله دې زما قسم چې دا پیجونه په یورپ کې او په امریکا کې کسان کېنولي دي د کافرو هغه ځای نه پرټ کېږي ظاهري نوم د اسلام دی پیج لا یا ایډیل نوم د اسلام او د دغه خې چې تا ځان ته دغه کې د دیني طبقه هغه بل خرڅ هم غرق دی ابي دین خو غرق دی خدا ښکار کوي د دینداره چې د چونکې واسطه ده د قرآن سره حدیث سره اسلام سره دې ور دې نه څنګه اړو دې لپاره هغوی کار کوي هغه چې دا خبره وکړه ما ته د خپل شیخ صاحب رحمه الله یو خبر رایاده شو شیخ عبدالسلام رحمه الله یو مجلس کې موږ ناستو زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې قبر د نور نه ډک الله دې ورسره موږ په جنت الفردوس کې میلاو کړي هغه یو ځل یو خبره وکړله هغه خبر ډېر خلک به هغه له راتله عجیب شیخ و د عربو او د عجمو استاذ ویل ما له یو کس راغی شیخ صاحب ویلې د دې یورپ د کوم ملک نه راغلی وایي ما ته یې ویلې چې شیخ صاحب اوس هلته یو بل تحریک روان دی هغوی خو یو طرف ته دا میشنري ادارې جوړې کړي چې خلک به عیسایان کوو د دې اسلام نه به یې راوړو خو هغوی اوس په دې باندې ډېر کار نه کوي هغوی اوس یو بل فکر باندې ډېر کار کوي و عیسایان دنیا کې ښه ډېر دي سجد نشته دی چې دا مسلمان راځي او عیسایي کېږي زموږ دې ته سجد نشته وایي صرف دوی مغرب پرست کوي بس عیسایت دې مه راوړئ مې راولئ عیسایت ته هېڅ ضرورت زموږ دوی ته نشته دی چې دی عیسایي شي او عیسایت دې اختیار کړي بس صرف چې دی زموږ د دې مغربي فکر غلام شي بس ظاهره کې به مسلماني وایي به کلمه نوم به د مسلمانانو وي جامع لباس به د مسلمانانو وي خو کارونه به زموږ کوي کردارونه به زموږ وي د ده ټول ژوند د هغې هغه کړه وړه دا به زموږ وي زموږ نقل به کوي نن تاسو ګورئ زموږ ځوانان په کوم طرف روان دي خفه نه شي وختي شیخ صاحب په دې ښه تفصیلي خبره وکړه زه بیرته نه کومه هغه خبرې لکه د شیخ صاحب را یادې کړي او بیا خپل مخې ته د خپلې معاشرې ته وګوره چې دا زموږ ځوانان اکثر مغرب پرست شو که نه هماغه فارموله د شیخ صاحب ماته را یاده شوه نو زما محترم ورونو دا ډېر یو حساس دور دی که تاسو سوشل میډیا استعمالوئ خامخا دا اوس داسې یو شی دی چې هغه د یو داسې بلوی عام غوندې ده څوک د دې نه خلاصېدی اوس نه شي دا زموږ ژوند ورسره وتړلی شو نو دې کې ډېر احتیاط وکئ هغه علما چې قرآن او حدیث د الله رب العالمین صحیح دین بغیر د فرقه پرستۍ نه تا ته بیانوي نه درته دا وایي چې فلاني شیخ له راشه یا فلانۍ مدرسې که نه فارغ وي خو مسلمان یې که دی د سره مسلمان نه نه درته دا وایي چې زموږ فلانې امام دی او فلانې اکابر دی او فلانې فلانه بس قرآن او حدیث د الله کتاب او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دغه زموږ منهج دی الحمدلله دغه زموږ طریقه ده او الله رب العالمین دې موږ له د مرګ اخري سلګۍ پورې د دې منهج د خدمت توفیق راکړي او هغه علما کرام چې په دې ملک کې د دې دعوت لپاره تکلیفونه برداشت کړو مشکلات یې برداشت کړو او د دې د بنیادونه په مختلفو علاقو کې ایښي د دې عقیدې الله رب العالمین دې چې کوم ژوندي دي په عمرونو کې دې ورله الله برکات واچوي چې کوم وفات دي الله رب العالمین دې جنت الفردوس ورکړي په هغه مشایخو کې
چې نن ما یو ځل بیا ولیده زمونږ شیخ حمدالله صاحب، الله دې عمر کې برکت واچوي. دا انسان ما په هغه وخت کې لیدلی چې زه اوس هم طالب علم یم، خو هغه مدرسه کې زمونږ طالب علمۍ یو دور و، او دا د کونړ دا مسجد چې دی دا جوړېده نوی نوی او د سلنډر غوندې پې اچولی شوی و، او څه ملګرو سره مونږ راغلو او په هغه کې دا پلونه مولونه نه و، خو داسې مې ذهن کې راځي چې یو خوړه وای ته کوز شو او بیا راوختو، دا مې صرف ذهن کې دي. او بیا دې علاقې ته مونږ راورسېدو، یو پروګرام و اجتماع وه او پای کې مونږ شرکت وکړو. هغه وخت دا ډېر یو تکړه سړی و، نن هم تکړه دی الحمدلله، چې دا دلته مونږ سره ناست دی، خو ماشاءالله با همته دی که نه الحمدلله. دې مشرانو ته دعاګانې پکار دي چې الله رب العالمین دې دوی له ډېر خیر ورکړي. دا نن چې زمونږ کومې خویندې فارغېږي، دا نن چې زمونږ کوم وروڼه فارغېږي او د دې ځای نه واخله تر هغه کراچۍ پورې په مدارسو کې سبقونه و، یو څه جامع اسلامي مدینې ته لاړه، والله چې د دې سړي پکې پوره پوره حصه به انشاءالله تعالی، ځکه چې دې مشایخو خواري کړې ده، خدمت یې کړی دی. دوی په هغه وخت کې ملا تړلې وه. په ریاض کې ما ته د ده یو ملګري قیسه کړې وه، د ده یو نوجوان په هغه وخت کې یو سپایي و، ما ته یې قیسې کولې، ویل یاره د دې شیخ سره چې ما کومې اوله کې ملګرتیاګانې کړې دي او خلکو موږ سره کم والټه کول او کومې دشمنیانې ویل کړې دي، نو ویل هغه یو الله ته پته ده. بعضې بعضې راته ویلې هغه مجاهدې، هغه تکالیف، نن د هغې دا ثمره ده چې زه هم ښه غوړه ایسري کړی پېښور نه را روان یم او تش ودرېدم، یو څو خبرې مې وکړلې، او تاسو هم دلته راغونډې ښه مزېدار مدارس آباد دي، مساجد آباد دي، اوس باغ لګېدلی دی، میوې نیولې دي، بس صرف راشکول دي او خوړل دي، او هغه خواري ټوله دې کسانو کړې وه. الله رب العالمین دې د دې شیخ سره چې اوله کې کوم ملګري او نن وفات دي، الله رب العالمین دې هغه ټولو له اجر عظیم ورکړي، چې کوم ژوندي دي الله دې عمرونو کې برکت واچوي. زما محترم ورونو، غرض مې دا یو عالم چې هغه کله د یو اصلاحي کار دپاره ملا وتړي څومره انقلاب راولي. دغه سپین ږیری چې نن داسې مجالس ګوري څومره به خوشحالېږي، هغه خپل د سختو دور چې ګوري او بیا نن دا دور ګوري څومره به یې دا زړه خوشحالېږي. داسې هر عالم چې په هر کندي او په هره محله کې دی او په هر علاقه کې دی مکمل کلک سپورټ کوي، ودرېږئ ورته، تاسو د اسلام سپایان یې الحمدلله او دا علما سپورټ کوي. انشاءالله تعالی آینده به په هر علاقه کې دغه شانته موسم بهاري. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.